د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند لیدونکو، د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. بهرنی حضور او له دې غیر مشروع حضور سره د سیمې د ځینو هیوادونو همکاري د امنیتي ستونزو د جوړېدلو اساسي لامل و. روسیه او ایران د بګرام په اړه د ټرامپ د څرګندونو په اړه اندېښمن دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون به په سیمه کې د نوې شخړې لامل شي. امیر خان متقي وایي چې موږ به بګرام هیڅ چا ته نه ورکوو. په افغانستان کې امنیت د امریکا د امنیت په پرتله ښه دی. د امریکا ولسمشر وایي چې افغانستان د امریکا د شیکاګو په پرتله خوندي دی. او اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي د کورونو جوړولو، د لاسترېندونکو کډوالو لپاره د کارموندنې او د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې په برخو کې د لا زیاتو مرستو ډاډ ورکړی دی. بشپړ خبرونه. زه یوسف خان لاله یم. په بګرام کې د امریکا شتون په سیمه کې د یوې نوې جګړې لامل بشي او د اسلامي امارت به هیڅکله په بګرام کې د دې ځواکونو د شتون اجازه ورنه کړي. دا د افغانستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د مسکو په اومه غونډه کې خبرې دي. هغه غونډه چې امیر خان متقي پکې د لومړي ځل لپاره د رسمي غړي په توګه ګډون کړی و. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند مخکې ویلي و چې د بګرام په اډه کې د امریکا د شتون هڅه د روسیې، چین، ایران او پاکستان لپاره د اندېښنې وړ ده. د مسکو فارمټ اووم پړاو غونډه په روسیه کې ترسره شوه. د افغانستان سیاسي، اقتصادي او امنیتي ثبات پیاوړتیا د دې ناستې له اصلي موضوعاتو څخه بلل کیږي، خو بګرام د دې ناستې تر ټولو توده موضوع ګرځېدلې ده. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په دې ناسته کې په غیر مستقیم ډول ویل چې اسلامي امارت به هیڅکله بګرام هوایي اډه امریکا ته ور نه کړي. په افغانستان کې بهرنی حضور او له دې غیر مشروع حضور سره د سیمې د ځینو هیوادونو همکاري د امنیتي ستونزو د جوړېدلو اساسي لامل و چې له نیکه مرغه په تیرو 4 کلونو کې د ناامنۍ ټول عوامل په افغانستان کې له منځه تللي. زموږ نظر دا دی چې دغه مثبت پرمختګ سره همکاري وشي او لا ښه مدیریت شي تر څو بیا پخوانۍ تېروتنې تکرار نشي. زموږ سیمه باید بیا د تیرو محاسبو او نیمګړو پالیسیو له امله د ناامنۍ قرباني نشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپلو خبرو کې د ټرمپ د څرګندونو په اړه چې د بګرام د هوایي اډې د بیرته نیولو خبره یې کړې وه غیر مستقیم غبرګون وښود. هغه د بهرنیو ځواکونو پوځي حضور د افغانستان په خاوره کې د منلو وړ نه دی او دا یې د سیمې د بلې جګړې د پیل لامل وباله. ښاغلي لاوروف زیاته کړه چې هیواد یې د یو خپلواک افغانستان غوښتونکی دی. موږ یو ځل بیا په ټینګه سره ټینګار کوو چې د درېیمو هیوادونو د پوځي تاسیساتو ځای پر ځای کول که د افغانستان په خاوره وي او که د ګاونډیو هیوادونو په خاوره د هیڅ پلمې لاندې د منلو وړ نه دی. موږ د یو خپلواک او متحد افغانستان غوښتونکي وو، داسې افغانستان چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله او همغږۍ کې ژوند وکړي. د سیمې څخه د باندې د پوځي لوبغاړو حضور کولی شي د بې ثباتۍ او نورو شخړو لامل شي. دا په داسې حال کې چې تېره ورځ ایران یو ځل بیا د ټرمپ څرګندونو ته غبرګون ښکاره کړ او د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل یکی از موضوعات نگرانی همین بحث مداخلات خارجی است. قطعا بحث ایجاد یا احیای پایگاه‌های نظامی در داخل افغانستان یا محیط پیرامونی یک موضوعی است که مورد نگرانی مشترک منطقه است. ما تجارب گذشته رو در ذهنمون داریم. حضور نظامی حدوداً 20 ساله افغانستان، آمریکا و ائتلاف ناتو در افغانستان جز خرابی و ناامنی و تروریسم نتیجه دیگه‌ای نداشت. د بله خوا یو شمېر د سیاسي چارو شنونکي باور لري چې د مسکو په ناسته کې د ښاغلي متقي ګډون د اسلامي امارت په ګټه دی او دا کار به د سیمې هیوادونو د اسلامي امارت د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره چمتو کړي. دا هغه ټکی ده چې ښاغلي متقي هم پرې ټینګار کړی دی. بدون شک مسائل
بر رسمیت شناختن امارت اسلامی نیز از جانب برخی از کشورهای عضو فرمانده مسکو که 10 کشور هستند شاید مطرح شود، چرا مسکو به رسمیت شناخته و بدون شک اول مختلف مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی نیز در نشست مطرح بحث قرار خواهد گرفت. د مسکو فرمټ اومه ناسه د روسیې، هند، ایران، چین، پاکستان، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د استازو په ګډون او د لومړي ځل لپاره د اسلامي امارت په رسمي حضور جوړه شوې ده. دا ناسه د شنونکو په باور کولی شي چې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي ثبات لپاره د سیمه ییزې همغږۍ په لور یو مهم ګام وګڼل شي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارټ صاحب. مارټ صاحب سړی مشه وخت د بخیر خپرونه ته هم په خیر راغلی. مارټ صاحب، آیا د ښاغلي ټرمپ خبرې د بګرام په اړه دومره جدي دي چې نن د بهرنیو چارو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې باید داس ترسره نشي، پرون د ایران چارواکو هم ویلي چې باید دغه موضوع ترسره نشي، که نه په ټوله کې صرف د یو شعار تر حده دی او ټرمپ غواړي چې د خلکو فکر او ذهن بل لور ته بوځي؟ مننه. لومړی جناب الله صاحب، تاسو ته لیدونکو اورېدونکو ته، تاسو ته ښه ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره، دا حقیقت ده، خبره کوي، ځکه هغوی پلان لري چې باګرام ته راسي، خو داسې ساده نه راځي چې په منډه راوکړي هله زوره کار واخلي یا بي جادو دی ادا، ځکه هغه تجربه کړې 20 کاله. دغه نن 1 د اکتوبر هغه ورځ ده چې د حمله کړې وه خپلو متحدینو سره پر افغانستان. ولې ناکام سه؟ دا اول کې کوم هدف پروګرام نه درلود، افغانستان کوم ستراتیژي نه درلود، صرف دا خاوره غوښتل چې اشغال کړي د خپلو حریفانو دپاره، ځکه نور تدابیر د نه وه 20 کاله معلوم سوله، او په څنګ کې د کوم مطالعه نه وه کړې د افغانستان په هکله، د فرهنګ، د خلکو فکر، ذهن او تجربه د انګریزو، د روسو، د دوی نن د بې درکه راغی، خلک یې مړه کړه، شهیدان یې کړه، کلي وران کړله، هر څه یې ترسره کړه، بېرته لاړه. اما یو شی و چې یو څه پیسې یې راوړې وې، خو متاسفانه چې ډېر قوي مفسدین د قدرت کېنولي وه، همده کېنولي. د هغه لپاره د غلو دوره ونه سوه کړی چې مثلا د وطن د خدمت وکړي یا استفاده ترې وکړي، ځکه دوی خپله بې کفایته تله وه. دغه مشکل پیښ سه، دوی بېرته لاړله، اوس په دنیا کې هم بدنام شول، په خپلو وګړو ته هم جواب نه لري، سیالان یې هم اوس خوله پر وازه کړې ده. نو بنان هغه اوس ګوره بل هېوادونو ته هم چې ځي ډېر احتیاط کوي، باګرام ته سادګي نه راځي، تفاهم کوي. مارټ صاحب دې خواته د اسلامي امارت ځواب ورته پرېکنده دی او غوڅ دی، او ورته ښاغلي مجاهد چې ویل، لوی درستیز ویل، نن د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حتی یو لویشت خاوره زموږ د هېواد چاته نه ورکوو. دا خو حقیقت ده، دا خو ته هم وایې، زه هم وایم، ټوله دا خو د موږ خاوره ده، موږ صاحبان د ملک یو، چاته خو اشغال ته نه پرېږدو، غونډې وینې زموږ چې تویې سوي په همدې اشغال باندې دي. دا خو د موږ کور ده، د موږ خاوره ده، حیثیت و عزت و هر څه دي. یو بیا د معاملې خبر، که د ما ګټې اوس مثلا نفر ځي یو ولایت ته سفر کوي، خپل کور په کرایه ورکوي، ګټه ترې راخلي موږ ته. که چېرې دی موږ ته دومره ګټه راورسي چې ډیورنډ مسله موږ سره ختمه کړي، موږ ته ټولې اوبه مهار کړي، د موږ ته مثلا زراعت ته مهار کړي، که قوي ستاندرد کارخانې او فابریکې موږ ته راوړي، په ستاندرد توګه د موږ معدن استخراج کړي، بیا نو موږ پروا د ګاونډیو نه لرو، ګاونډیان هم معاملې کوي. همدا اوس امریکا په 90 مملکتو کې ده، دا چې نګراني ده دلته به جنګ او جګړه جاپان کې ول نه راځي، ډېره قوه په جاپان کې ده، په یونان کې ول نه راځي، جرمني کې ول نه راځي، یا همدغسې عربي هېواد کې، همدا پاکستان کې د اصول لري، په سعودي کې د اصول لري، نو هلته ولې جنګ نه کېږي؟ دا خو بیا د موږ مدیریت او تدبیر مهم ده. دا چې روس وایي، ایران وایي، چین وایي، دا هم برحقه دي، ځکه دوی نګراني لري، دوی مجبور دي او دوی غواړي چې مخکې تدابیر ونیسي، ویې ډار کړي چې بیا که راځي موږ ګټو ته تاوان رسوي. ګوره چین چارواکو واضح دی چې زه هایدروجن درست مارټ صاحب. اما مارټ صاحب ډېری تحلیلونه دلته په دې دي چې
ښاغلی ټرمپ غواړي د خلکو توجه بل لوري ته جلب کړي او د ده خبرې هم ډیری جدي نه نیول کیږي ځکه چې ډیری البته د تحلیلو پر بنسټ ډیری خبرې د کړې چې تر اوسه نه دي کړي. د بیلګې په توګه د اوکراین مسله وه چې لا تر اوسه پورې د نه ده حل کړی او د همیش ټینګار پرې کړی، یا هم ویل چې شاید کاناډا خاوره له خپل ځان سره یو ځای کړو. د دې ترڅنګ د ګرینلند خبره وه، ترڅنګ یې پر ایران بریدو چې ناکام شو. تحلیلګران وایي چې نه، دغه مسله هم په رښتیا چې د بګرام مسله ده د دغه مسلو پورې اړوند ده. ګوره دا د ماکیاویلیزم مکتب یو خبره کړې او هغه ویلي چې سیاستمدار د سیاست گفتار او عمل یو نه وي، ځکه دا نه برابرېږي. سیاست کې ګټې وي، دا حتما نه ده چې ژمنتیا مې وکړله حتما به دا کار وکړم. دا خو مدني مسایل، اجتماعي مسایل، اقتصادي مسایل نه دي، دا سیاسي دي. موقع ته او مقطع ته به ګوري، فرصت ته به ګوري، ګټه به پورته کوي. دا د سیاست اساس ده. وایي سیاست کې اخلاق نه ده. په منطق کلم کې اخلاق تناسب د گفتار او عمل ته وایي، ځکه دوی وایي چې د منطق په علم کې سیاست اخلاق نه لري. معنی لغوي خو خلق او خصلت ته، خو معنی د منطق د علم لحاظ هغه شی ده. نو بنان دلته یو شی وایي دا کار کوم، مخکې ویل کېږي بیا ګوري، انعکاسات ګوري. د بلګې په توګه پخواني پاچاهانو به د منګه اوازې سره چوک وي، هلته به خپل مخبر کې نه ولو چې چوک خلک څه وایي، بیا به دغه پر بنیاد د پالیسي او سیاست جوړاوه، خلکو سره به چلند کاوه. مورد صاحب، ځکه دا وخت مورد صاحب که اجازه راکړئ په ډېرې بخښنې سره په ډېرې بخښنې سره مورد صاحب په ډېرې بخښنې سره خپله ښاغلي ټرمپ شخصیت ته په کتو، د ده تېرې سیاسي پرېکړو ته په کتو، یا په څه ډول چې دی خبرې کوي یا په څه ډول چې دی راځي، فکر کوئ چې نوموړی یو جدي شخص دی، د تصمیم جدي ده، خبرې جدي ده؟ ګوره هلته په امریکا کې سیستم کار کوي، FCR اداره ده، انګلیسي اداره ده، CIA اداره ده، همداسې نورې IBF ته نور ادارې دي، دا مختلف وظایف لري. کورنۍ سیاست NSA ده، نیشنل سیکورټي حل کوي، بهرنی سیاست ISI کوي، FCR او دا بیا پالیسیان جوړوي. پالیسي د یو کال دپاره نه جوړېږي، پالیسي 10 کاله، 13 کاله، 15 کاله، آخري دوی اوس وایي 15 کاله طرح کېږي، جوړېږي. هغه لپاره میکانیزمونه، سیستمونه جوړېږي، هغه ته الټرناتیو لارې سنجول کېږي. که دا پرزه کار نه کوي بله پرزه به چي، که دا اپشن دی بل اپشن به چي. څنګه یې وکړي د ګټو پر بنیاد دی. د دوی وګړي پوهېږي زموږ سیاستمداران د موږ په ګټو کار کوي. ولسمشر یا پراس اداره کې څوک راځي، هغه څه رقم په صورت کولی سي، نسي کولی، په ښه وجه کوي که په خرابه وجه کولی سي، هغه باندې لږ اثر لري. متوقع سیستم وړاندې روان ده، کار کوي. دا چې وایي د اوکراین جګړه ختموم، ګټو ته خپل ګوري. ګوره الاسکا کې کېناستله پوتین سره، چا باور کاوه دا کینې نه کېناستله، باره ما دا کار سره ترسره سته. دا وایي چې ما په غزه کې ابوالعزیلان وکړه، زه سوله غواړم، سوله پیشنهاد یې وکړه، د غزې خلکو ومانه. اما په هغه صورت کې چې غزه د اشغال کړي، دا خو بیا خپلو ګټو ته ګوري. دا وایي باګرام ته راځم، اوس ګوري چې چین څه وایي، روسیه څه وایي، هند څه وایي، ایران څه وایي، افغانان څه وایي. د افغانانو ذهنیت چې ده د هغه ته شرایط برابرې راځي. اوس موږ وایو چې ساتلی نه شوې، که راځه وله دا خو زور خبر ده، راځه معامله ورسره وکړه، تعامل ورسره وکړه. درست تعامل معاملې. مارج صاحب، که اوس راشو یو کتنه وکړو د امریکا خپله کورنیو مسلو ته، د ښاغلي ټرمپ په راتګ سره فکر کوئ امریکا ګټه کړې ده که زیان، یا هم ټرمپ که بایدن؟ ګورئ دا اوس خلک د امریکا خپله خلک وایي چې ټرمپ که لیونی ده، که جوړ ده، که احساساتي ده، که هر څه وایي، غرور یې د امریکا راپورته کړی ده. ښه پټګي کوي په دنیا کې، ښه په آزاد لاس غږېږي، ښه ټټر وهي هر چیز ته. دا په خپله د نمایندګي د نفوس امریکا کې د طاقت او د زور کوي. دا چې شته نشته هغه بیا جدا مسایل دي. اوس موږ ګورو مثلا همدا اوس زیاترین مواد د دنیا په اسیا کې دي، تیل ټول په اسیا کې دي، ټول مواد په اسیا کې دي، ټول فکرونه او زراعت په اسیا کې، دا د روسیې ټول زراعت ټول مواد اروپا ته روان دي، اما حاکمیت امریکا کې ولې؟ خو دلته سیاست ته اوس بهترین تولید په جاپان او په تایلند او په سنگاپور او په چین کې ده، دا ټول دنیا یې ویني. بهترین تولید دنیا دلته ده، بهترین زراعت په اسیا کې ده، بهترین معدنونه په اسیا کې دي. تیل ګوره د روسیې او د ایران او د سعودي او ټول انحصار کړی امریکا د اروپا ده، مزید دوی پکې کوي. موږ دلته غمونه او جنګونه دا جوړ کړي.
دا په خپل سیاست نه د دنیا باید فکر وکړي یو ور دغه پوتین ویل چې راځي یو اتحاد د آسیا جوړ کو خپل سره کینو خپل رشد خپل اغرسو ماندوره د کار کړو چې چاو سرونه منله په ګډون د افغانستان هغه وخت جمهوریت وخت راځي ورته نه کچ و سیده ک یو هند ورته چې ډیره کنه زړه چینو سره ومنله له سعودي له دوی سره دی ودونه حق پورته نه ټول چپ ناسو اته د ایران سره ونه بل چې نه د سنه کې چې اوس روسیا موږ اشغال کې ټول هغه کې چاته ویل اشغال کړ اتحادیه اروپا ولې د اتحادیه جوړوله د ته چې وای د سیاست فکر جاپان د موږ پلاستیک کوړی وخت کې برته لایلون په نوم کاپړې موږ ته جوړولې د موږ مواد وړل برته په موږ خرڅول دا چې فکر او عقل و سیاست دا رقم لو به کول په دنیا کې ستا اوس که ترامپ راځي او انعکاسات ګوري لګي خوانه تابانو دا ماده یو ته کې اورال د متخصص خبره ته متخصص وزیر خارجه د افغانستان ده یو ډاکټر چارواک ده هغه چاته خبره پریدي هغه چاته وایي چې راسه وکړه ګټي معاملې مصلحت عامه لوی جګه فیصله وکړي بیا متحکم بیا فرد فلان خو د پهلو دریز منتل د څنګه دا وایي چې امریکا د راسي باغرام څنګه دا خو سیاستونه درست دي دا خو هر چارواکي هر افغان د وروستۍ پوښتنې په توګه مورد صاحب که وپوښتم چې په نړیواله سطح ښایم نه البته د افغانستان مسله که امریکا اوس وغواړي هغه خپل کوم اعظمي قدرت ته چې په 2001 کال کې یا د شوروي اتحاد د شکست څخه وروسته وه آیا هغې قدرت بیرته ترلاسه کولی شي نه 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 اوس حریفان بل ډول برخورد کوي ځکه هر چا تجربه وکړه نفاذ یې مثلا یو غل یو کور ته ځي بل وارې دغه رقم نه ستلای ځکه هلته تدابیر نیول کېږي یو بدماش په یو کلي کې بدماشي کوي بیا بل ورسې امتحان ورکړي بل ورنشي کولی دا معلومه خبر دا وارې که بیا راځي ایران روسیا او چین همداسې نور هند نور هېوادونه تدابیر نیسي په پاکستان شاکټګي ورسره وکړي نو بنان په هغه ډول باندې بیا نه سي او که راځي افغانان بیا نو ډېر پوه سوي دي اوس ډېر هوښیار سوي دا ګوره فرق پر د افغان سوی دغه د مفسدو خبر نه و چې شمال ډلې ویل چې 2 میلیونه راکړه نو راځه هغه خلک هم اوس هغه خلک نه دي هغوی سیمې خلک او افغانانو ټول وایي چې د موږ ګټه پکې نه نور د دې هېواد ته څوک رانیسي که راځي جنګ به نه راوړي کرایه باندې اخر وروره دغه شرطونه دا مې لسته ډېره زیاته مننه نړیوال تصمیم ډېره مننه مورد صاحب بسم الله عریف دی وایي هر څه ډېره مننه د ګاونډي الله در پدري ډېره مننه جنګ به نه راوړي ډېره مننه مورد صاحب په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندو یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ اوس هم د خبرونو دوام په افغانستان کې امنیت د امریکا په پرتله ښه دی او امریکا د افغانستان او ویتنام په جګړو کې ناکامه شوې ده دا د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبرې دي چې په دې وروستیو کې ویلي چې په دې دوو هیوادونو کې د امریکا ناکامي د سیاسي ملاحظاتو له امله وه نوموړي دا څرګندونې په دوو جلا غونډو کې ترسره کړي دي امریکا د تیرو شلو کلونو په اوږدو کې د خپل حضور یوه مهمه پلمه په افغانستان کې ناامنۍ بللې خو تازه د شیکاګو ایالت د نارامیو له زیاتېدو سره د امریکي ولسمشر د دغه ښار امنیت له افغانستان سره پرتله کړی او ویلي چې د افغانستان امنیت له شیکاګو ښه دی. So when you look at Chicago, they've had probably 50 murders in the last 6 or 7 months, 8 months. کله چې تاسو شیکاګو ته وګورئ په تیرو شپږو یا 7 میاشتو کې نږدې 50 وژنې په دې ښار کې شوي دي او نږدې 50 نور کسان د ډزو له امله ټپیان شوي. دا سیمه د جګړې له ډګر سره ورته کړی دی. دا وضعیت د نړۍ د ټولو ښارونو څخه بدتره دی. تاسو کولی شئ افغانستان ته ولاړ شئ یا نورو سیمو ته. هغوی به د امریکې د جرمونو او جنایتونو له اندازې حیران شي. ښاغلي ټرمپ په افغانستان کې یو ځل بیا د امریکې ماتې ته اشاره وکړه او ویل چې امریکا په افغانستان او ویتنام کې د سیاسي ملاحظاتو له امله ماته وخوړله. Effort in Vietnam, the Navy unleashed Operation Rolling Thunder and deployed a brand new unit. په ویتنام کې ستونزه دا وه چې موږ د بریا لپاره جګړه بنده کړه. موږ کولی شو هلته په اسانۍ سره بریالي شو. موږ کولی شو افغانستان هم په اسانۍ سره وګټو. موږ به په هره جګړه کې بریالي وو خو د سیاسي ملاحظاتو ښکار شو. ویل راځئ ورو ورو مخکې لاړ شو. نور موږ د سیاسي ملاحظاتو بند نه یو. اوس موږ بریالي کیږو. یو شمېر سیاسي او پوځي شنونکي هم د امریکایي ځواکونو حضور په افغانستان کې ناکامه بولي او وایي چې امریکا په دې جګړه کې درنه ماته وخوړله. اینکه آقای ترامپ در هر سخنرانی
ادعا میکند که گویا ما به جنگ پیروز میشدیم و بنابراین تصمیم سیاسی از افغانستان خارج شده مهم نیست. اگر تصمیم اخراج از افغانستان بر اراده سیاسی یا تصمیم نظامی بوده است، شکست است و ایالات متحده آمریکا باید شکست را قبول بکنند، زیرا مردم آزاد افغانستان اسارت را قبول ندارند و حضور نیروهای خارجی را در افغانستان هرگز نپذیرفته و نخواهند پذیرفت. در نتیجه ایالات متحده آمریکا در طی 20 سالی که در افغانستان حضور نظامی داشت، بعد از میلیاردها دلار هزینه در نهایت به شکست مواجه شد. نه تنها در افغانستان به شکست مواجه شد، بلکه در عراق و در ویتنام، در جاهای مختلفی دیگر هم ایالات متحده آمریکا به شکست مواجه. دا ټول په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت څو ځلې ویلي د خپل 4 کلن حاکمیت په موده کې په افغانستان کې امنیت ټینګړی او د حکومت چارواکو بیا ویلي چې دوی امریکا د 16 کلونو جګړې وروسته ماتې ته اړ ایستلي او له افغانستانه وتلو ته مجبور شول. عزتمند لیدونکو، د 2 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.